مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول کابل ته په رسمي سفر باندې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر د کابل په نړیوال هوایي میدان کې د پرواز د کښته کېدو اجازه ورنکړله سره علتونه دوی مختلف بولي خو تر ټولو په زړه پورې دا ده چې د پارلمان رئیس او د پارلمان وکیلان دا خبره کوي چې ناټو هیواد ناټو قوتونو موږ ته اجازه رانکړله چې پرواز کیږي د پرواز ته اجازه ورنکړه چې په لاین باندې کښته شي که چېرته د کابل ګوډاګۍ اداره خپلواکه وي د تا رسمي میلمه د تا په کور کې د ناټو قواوې نه پرېږدي چې کښته شي ته بیا په دغه حیثیت او په همدې دریځ باندې ته طالب ته پیشنهاد د مذاکراتو کوې ته طالب ته وایې چې زه خپلواکه یم راشه ما ته مذاکراتو ته کښېنه وخت چې ته خپل کور ته یو میلمه بغیر د خارجي ځواکونو نشي راوستلی وخت چې ته خپل کور ته رابللی میلمستیا دې ورته کړې د کابل له هوایي میدان نه د پارلمان تر ریشخورو پورې د عکسونه لګولي دي د پذیرایۍ دپاره د پارلمان رئیس ځي چې تر هغو خپل میلمه ځان سره بوزي د پارلمان د یو هیواد د پارلمان رئیس ځي چې میلمه خپل کور ته راولي خارجي قوتونه اشغالګر ځواکونه مخنیوی کوي پرواز بیرته کینسل کیږي ځي اجازه د نشست نه ورکول کیږي او بیرته اسلام آباد ته ځي که چېرته تاسو خپلواکه یاستئ ولې مو رابللی میلمه بیرته شړل کیږي که تاسو خپلواکه یاستئ دا تاسو خپلواکه ناټو قوتونه امریکایي اشغالګر قوتونه په کم صلاحیت باندې د یو هیواد د پارلمان د رئیس د وزارت خارجي په ویزه باندې د ولسمشر سره د ملاقات د شیډول مطابق چې ولسمشر سره بم ملاقات کوي یو خارجي هیواد یو عسکر یا قماندان تیاری ته د نشست اجازه ولې نه ورکوي که چېرته رادارونه د تاسو په اختیار کې نه دي نو په دې 20 کالو کې تاسو کړي څه دي دغه په میلیاردونو ډالر چې راغلي دي حتی موږ د یو خپلواک هیواد په حیث باندې یو رادار نه لرو چې یو تیاري ته یو پرواز ته رهنمایي وکړو چې په فلانکي میدان کې یا کښېنه یا مه کښېنه بیا طالب ته پیغور ورکول په څه معنا چې طالبانو رادار نه درلوده طالبانو ټلیفون نه درلوده په هغه وخت کې قحطي وه په هغه وخت کې دا خبرې بیا څه معنا بیا په همدغه حیثیت باندې چې پرون د عملا مزدوري و غلامي سرټیټي و سرکوزي د ټولې دنیا ته معلومه شوله چې ستا رابللی میلمه ستا په کور کې څوک نه پرېږدي ته بیا په همدغه حیثیت په همدغه دریځ په همدغه سترګو له طالب سره د مذاکراتو میز ته کښېنې فرض که طالبانو له تا سره هر څه ومنل هر څه یې در سره ومنل حکومت هم نه مني شریک سول در سره هېڅ بس توپکونه یې کېښودل د قطر هیواد موافقه وکړه له مذاکراتي ټیم چې بس موږ جګړه نه کوو راځو افغانستان ته تیاري کې کېناستل د کابل په نړیوال هوایي میدان باندې کوزیږي یا په قندار یا په زابل یا په بګرام کې او خارجي قوتونو د کوزیدو اجازه نه ورکوي تیاره په هوا کې ګرځي بالاخره سقوط کوي ته دا صلاحیت لري چې بیا تیارې ته اجازه ورکړي د کېناستو ته په همدغه سترګو په همدغه صلاحیت باندې ځې له طالب سره مذاکرات کوې ته په همدغه سترګو په همدغه صلاحیت باندې طالب ته د مذاکراتو دپاره الټیمیټم جوړوې مادي ورته کوې ښه دا به دې په جای پرېږدو د ملت په سترګو کې خاورې شیندئ طالب چې کله مو وایي چې د کابل له ګوډاګۍ ادارې سره موږ خبرې نه کوو دا بې صلاحیته ده دا واک نه لري دا اختیار نه لري اشغالګر دې له افغانستان نه ووځي وروستی عسکر دې له افغانستان نه ووځي هغه د دغه خبرې دپاره دا خبره کوي چې وخت هیواد اشغال وي هر څه فلج دي دا به د خارجیانو په لاس کې وي د امریکایانو په شتون کې
هغه خلکو ته وایم د زهر غړپ وکئ چې تاسو طالب ته په افغانستان کې د مذاکراتو د پیشکش وړاندیزونه مرته کول، په خلقې شریفې کې مرته وړاندیز کوه، په قندهار کې راشه خلقې شریفې کې به مذاکرات وکړو. خلقې کې مذاکرات کوي؟ ته د خپل یو میلمه تا رابللی، د تا په ویزه راغلی، تا ورته پروتوکول نیولی، د تا د پارلمان رئیس هوایي میدان ته ورغلی و، تر هغه پورې چې تیاره د کابل په میدان هوایي کې راکوزیږي تاسو خبر نه یاستئ چې څه به کیږي. او له هغه نه وروسته چا د امریکایي اشغالګرو ګریوان ته لاس کړي د ما میلمانه دي ولې وشړل؟ طالب ته وایي راشه په افغانستان کې مذاکرات وکړه. یوازینی حل د افغانستان د معادلې د امریکایي قواو د ټولو اشغالګرو قواو وتل له افغانستان نه لازمي دي چې وتلې نه وي، نه اوربند شته نه د کابل د ګوډاګۍ ادارې سره خبرې. ته صلاحیت نه لرې. ټامي محبه د سی آی او د بلیک واټر مزدور صالح د پارلمان پاروکش رئیسه که تاسو لږ غیرت هم درلودلی نن به مو د هغه پیغوریزو خبرو چې طالبانو ته مو کول چې هیواد ته نشئ راتلی یو کپه زهر د تاسو لپاره په کار ده چې له دغه قضیې نه وروسته د دې حکومت ټول اعضاو زهر خوړلی وای. ځکه تاسو د ازادۍ ترانې زمزمه کولې، تاسو جشن ازادي لمانځئ، تاسو د دې هیواد اصلي وارثانو ته، د دې هیواد اصلي اتلانو ته پیغوریز خبرې کولې. راشه مذاکرات وکړه، افغانستان کې وکړه، بل ځای کې مه کوه. وخت چې ته یو سیکولر، یو دیموکرات، د ټولو د لارډ میکال قانون پلي کوونکی، د یو هیواد د پارلمان وکیل چې رئیس چې هیڅ هیواد سره امریکا سره هیڅ دښمني نه لري، هغه د کابل په نړیوال هوایي میدان کې نشي کوزولی. هغه څوک به څنګه د کابل په نړیوال هوایي میدان یا په مزار او قندهار او په هرات کې کوز شي چې د زرګونو امریکایانو د قتل ذمهواري اخیسته ده، هغه به څنګه بیا کوزیږي؟ د تا رابللی میلمه افغانستان کې د تا په ویزه د تا کور ته نشي راتللی. هغه څوک چې د زرګونو امریکایانو قاتل ده هغه به په کوم نړیوال میدان کې کوزیږي؟ که نه په هغه کې راسي، دا څه ورته د امریکایانو په پنجاودو کې راسي. طالبان دې په افغانستان کې مذاکرات کوي، په قندهار کې دي کوي. هیواد اشغال ده، صلاحیت نه لري، غلام